دا ټول همسایهګان د غیره سره پخوا بدې دي چې موږ پر موږ دا ډېره ګران. دا یې د کورنۍ یوازینۍ ماشومه ده خو ناروغۍ د ټولې کورنۍ خوشحالي اخیستې. رازیه یو کلنه وه چې د ګوزڼ یا د ماشومانو د فلج په ناروغۍ اخته سوې ده. چپه پښه یې فلج سوې او اوس یې عمر هم څه کم 3 کاله دی. انایه حاجاني حمیده وایي چې لمسۍ ځیرکه او هوښیاره ده خو د فلج ناروغۍ ناتوانه کړې ده. دا اوس مې ورته کتله مور ویلې وه چې رارسوي او مال چې سمه وای نو وختي به لاجن راغلی وای دا چې سبا واده شي دغه پر شم دروند کار شي د بل کور شي د دې به څنګه شوی. رازیه پر لار په سختۍ سره تاکي له نورو ماشومانو سره لوبې نشي کولی او همیشه د نورو مرستې ته اړ یي. ارمان کوو دغه پر شم په ګریوانو کې ټکو چې دغه پر شم چې سمه وای جوړه وای خو اوس په دوکان ته کلی ورکلی اوس یې کوچنی په غېږ کې وړي وراب نو ول مې ارمان نه دی پاته ارمان خو مې پاته ده. یا هلک ته زارۍ کوه توخه دوکان ته یوسه یا هلک ته زارۍ کوه توخه دوکان ته یوسه خو په خپلو پښو به کړی. د دې بله د ورور لور یې ده هغه په الله زغلي دا نشي زغاسته. د کندهار روغتیایي مقامات وایي چې د رازیې کورنۍ له واکسین سره مخالفت درلودی او هغې ته تر فلج مخکې یوازې یو ځل واکسین عملي کړی و. کورنۍ هم مني چې د ګوزڼ د ناروغۍ پر وړاندې د هغې په وقایه کې پوره پاملرنه نه ده کړې. دې موږ ډېر ستړي کړو بیخي ډېر ستړي کړو 2-3 میاشتې مقصد موږ هلته یو واکسین دغه ولاته موږ وړلی یو اسکندربند ولاته ډېر ستړي کړو نو بل وخت آینده وخت لپاره بیا ډېر موږ کوشش ته دې کوو چې مقصد بیا داسې مشکل خدای پاک را مابین څه نه کړي. په کندهار کې د پولیو واکسین یو شمېر رضاکاران وایي چې د واکسین د کمپاینو پر مهال د خلکو همکاري ورسره کمرنګه ده. د لوی ویالې په سیمه کې د پولیو واکسین یو تن رضاکار محمد نعیم وایي چې د پولیو تر پیښو وروسته یو شمېر رد کورنیو خپلو ماشومانو ته واکسین عملي کړي خو یو شمېر نورې کورنۍ لا هم بې دلیله مخالفت لري. ځینې رد چې ول هغو ته چې موږ مثاله خبرې وکړې معلومات یې ورکړل سپین ږیري دغه ورته رالم لایان هغه اصلاح سوي دي انشاءالله. له وروستۍ پیښې سره په کندهار کې د پولیو د ټولو پیښو شمېر 9 ته ورسېدی. 3 په شاولیکوټ ولسوالۍ 2 په لوواله کې یوه هم په خاکریز او یوه هم په سپین بولدک ولسوالۍ کې ده. د شاولیکوټ ولسوالۍ د اکثریت نه امنه سیمو اوسیدونکي دې ساحې ته راکډوال سوي دي. دلته هم د محیط د حفظ الصحې هغه امکانات نه دي موجود چې د روغتیا لپاره مهم بلل کیږي. د کندهار روغتیایي مقامات وایي چې له بېلابېلو لارو څخه کار اخلي ترڅو د پولیو د مخ پر زیاتېدونکي ناروغۍ مخه ونیسي. نو زه د مور و پلار د کورنۍ د مشر د محل د مشر د جدي همکارۍ غوښتنه کوم بېله د دې همکارۍ څخه موږ دې هدف ته نه رسېږو. موږ ښه مثال لرو زموږ نیکهګانو زموږ مشرانو ته په دا نږدې کې موږ یو څو لسیزې وړاندې د قوي مرض یې ورک هغه زموږ خلکو ورک. پولیو یا د ماشومانو د ګوزڼ ناروغي اوس د ټولې نړۍ پر مخ یوازې په 2 هیوادونو افغانستان او پاکستان کې پاتې ده. سږکال په افغانستان کې د ګوزڼ د پیښو شمېر 14 او په پاکستان کې 4 ثبت شوی. روغتیایي مقامات د نورو ستونزو ترڅنګ نامني هم د پولیو د ناروغۍ د زیاتوالي یو عامل ګڼي چې له کبله یې د پولیو پر ضد رضاکاران نشي کولی چې کور پر کور تر هر ماشوم پورې د ګوزڼ ضد واکسین ورسوي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا تلویزیون، کندهار.